خپل دا څلور شیزونه هیڅکله چاته مه وایه. دا خپل زړه کې پټ ساته، کنی نو بیا به افسوس او خفقان کوي. ټول ناول چې په کور کې دننه خور، رونو، ښځې، د خاوند، خواښې، اسقر څه قسم خبره چې کور کې وي، نو هغه به هیڅکله باراني ته به خپل د کور حالت چې دی هغه به نه بیانوي، هغه سره به دا خبرې نه شریکوي. دویم، خپل د کاروبار او خپل د پیسو، یعنی ته څومره پیسې لري په دې باره کې به هیڅکله چا سره بحث نه کوي. چاته به دا نه وایي چې زه خو دومره پیسې لرم، چې دومره مالدار یم. دا خبرې چې دي دا به همیشه پټې ساتي. او بله خبره چې خپل ارادې هیڅکله چاته مه وایه چې راتلونکي وخت کې ته څه کوي یا څه کاروبار به شروع کوي، چې څو پورې دی یو کار سر ته رسولی نه وي، نو د هغې به هیڅ چا سره خبره نه کوي. ځکه اکثر به تاسو کتلي داسې خلک وي چې هغه ووایي چې زه دا پلانې کار به کومه، اراده مې کړې ده او بس ما خو شروع کړی دی. نو بیا داسې پکې هم اکثر راشي چې هغه کار شروع نه کړي، اراده کینسل کړي، نو هغه خلکو ته چې چا تا ویلي نو هغه تا پورې بیا خنداګانې کوي او هسې ته به بیا شرمنده شي. نو هغې نه ښه دا ده چې دا هیڅ چاته مه وایه. او بل، خپل د راز خبره به هیڅکله د چا سره نه شریکوي، ځکه چې تاسو ته د خلکو د نیتونو پته نشته چې د خلکو څه ارادې دي او څه نیتونه لري. مخامخ به هغه انسان تا ته به ډېر مخلص ښکاري چې یا دا خو ډېر مخلص انسان دی او زه د سره هر راز شیر کولی شم، خو په زړه کې هغه تا ته ډېر ګند لري. او بیا کله چې دغه مخلص انسان تا ته ډېر مخلص ښکاري او کله چې ستا سره معمولي خوشاني هم روان شو، نو ستا کوم راز چې دی هغه په پوره دنیا کې خور کړي. نو ښه دا ده چې خپل راز چا سره مه شیر کوه. او حضرت علی رضی الله عنه فرمایلی دي چې کله هم یو انسان راز تا سره نه وي، نو خپل راز به ورته هیڅکله نه وایي. دا یو څو خبرې دي، دا به ژوند کې چا سره شریکوي نه. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښ وي. الله په امان.